السلام علیکم خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن مې تاسې ته یوه ښکلې کیسه راوړې. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ او زما چینل درسره هرومرو سبسکرایب کړئ. یو بوډا پلار غوښتل چې خپل یوازینی زوی ته تر ټولو څخه یو باارزښته ډالۍ ورکړي. داسې یوه ډالۍ چې زوی یې د هغې لیاقت ولري او همدارنګه غوښتل یې چې د ژوندانه یو اړین نصیحت هم ورته وکړي. نو هماغه و چې بوډا د خپل جیب څخه یو داسې پخوانی لاسي ساعت راوویست چې له لیدو یې داسې برېښېده چې د 200 کالونو څخه به هم پخوانی وي. کله یې چې ساعت خپل زوی ته ورکاوه نو زوی ته یې وویل: ګرانه زویه، دا ساعت واخله او لومړی د زړو او خرابو شوو سامان دکان ته ولاړ شه او وګوره چې دا ساعت درڅخه په څومره بیه اخلي. کله یې چې زوی د کباړو والا ته ورغلو، کباړ والا ته یې ساعت وښودو او ورته یې وویل دا ساعت به راڅخه په 100 افغانیو اخلي. دوکاندار ورته وویل: زه به درڅخه دا ساعت په 100 افغانیو واخلم. زوی یې بیرته پلار ته راغلو او ورته یې وویل: د کباړو والا راڅخه دا ساعت په 100 افغانیو اخیسته. پلار یې ورته وویل: زوی جانه، اوس نو ته د ساعتونو پلورنځي ته ولاړ شه او وګوره چې هلته درڅخه دا ساعت په 100 افغانیو اخلي. کله یې چې زوی د ساعتونو دکان ته ولاړ او د ساعت د پلورلو د بیې غوښتنه وکړه، نو ساعت پلورونکی ورته وویل: دا چې دا ساعت ډیر زوړ او پخوانی دی، نو زه به درڅخه دا ساعت په 90 افغانیو واخلم. کله چې زوی کور ته راستون شو، پلار ته یې ټوله خبره وکړه. نو بیا یې پلار ورته وویل: زما ګرانه زویه، دا ځل یې د لرغوني اثارو نندارتون یعنی موزیم ته ولاړ شه او دا ساعت ورته وښایه، ورته ووایه که چیرته ورباندې دا ساعت وپلوري تر څو په نندارتون کې یې کېږدي، نو له تا څخه به دا ساعت په څومره بیه واخلي. زوی یې موزیم ته ولاړ او ساعت یې د موزیم رئیس ته ښکاره کړ او ورته یې وویل: دا ساعت د 200 کلونو لرغونتوب لري، نو غواړم د دې ساعت بیه راته ووایاست. د موزیم مسؤل ورته وویل: دا ساعت ډېر لرغونی دی او د تاریخي اثارو په جمله کې راځي. زه غواړم دا ساعت درڅخه په 100,000 افغانیو واخلم تر څو په خپل موزیم کې د تاریخي اثارو په سن کې کېږدم. کله یې چې زوی بیرته کور ته راستون شو او پلار ته یې ټوله قصه وکړه، نو پلار یې ورته وویل: ګرانه زویه، غوښتل مې چې په همدې دې پوه کړم چې هر څوک د خپل ځان لپاره یو ځانګړی ځای لري. زما ګرانه زویه، هیڅکله د ځان په بې ځایه ځای کې مه لټوه. هیڅکله د خپل ځان او مقام له نورو څخه کم مه احساسوه او که غواړې قیمت او ارزښت یې لوړ واوسي، نو تل په هغه ځای کې اوسه کوم چې ستا اصلي ځای دی. کله هم خپل ځان او ځای دې مه هېروه او دا ساعت دې تل له ځان سره وساته او راتلونکي نسل ته یې د همدې نصیحت سره لېږدوه.